د سوداګر څلور میرمنې سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ډیره خوندوره کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې تر پایه یې وګورئ. پخوا زمانه کې یو تاجر و چې څلور میرمنې درلودې. څلورمه میرمن یې پرې ډیره ګرانه وه او تل به یې په با ارزښته ګاڼو نازوله. ډیر پام به یې پرې کولو او غوره څیزونه به یې دې ته ورکول. دریمه میرمن هم پرې ډیره ګرانه وه او په هغې به یې هم افتخار کولو. که څه هم هغې غوښتل چې دی پرېږدي او له بل سړي سره لاړه شي. رښتیا خبره دا ده چې هغه له خپلې دویمې میرمنې سره هم ډیره مینه لرله. هغه ډیره مهربانه وه او تل یې د خاوند پاملرنه کوله او ده به چې هره ستونزه درلوده نو هغې ته به یې پناه وروړله او هغې به هم د تاجر سره مرسته کوله تر څو د ستونزو غوټه یې خلاصه کړي او له جنجالونو راووځي. مګر د دې سړي لومړنۍ میرمن ډیره وفاداره او توانه ښځه وه. په حقیقت کې د ده د مالداره کېدو اصلي لامل هم په ژوند کې همدا ډومبنۍ ښځه وه. مګر په هیڅ وجه د سړي د پام وړ نه وه. له دې سره سره چې د زړه نه په خاوند مینه وه مګر تاجر هیڅکله ورته پام نه کولو او له سترګو یې غورځېدلې وه. یوه ورځ سړي احساس وکړ چې سخت ناروغ دی او ښایي ډېر ژر به مړ شي. خپلې ډېرې دارایۍ او مرفه ژوند ته یې فکر وکړ او له ځان سره یې وویل زه اوس څلور میرمنې لرم. که مړ شم نو نور څوک نه لرم، څومره یوازې او بېوسه به شم. له همدې وجې یې هوډ وکړ تر څو له خپلو میرمنو سره خبرې وکړي او د یوازیتوب لپاره یوه لاره پیدا کړي. تر ټولو لومړی خپلې څلورمې میرمنې ته ورغی او ورته یې وویل ته له ټولو ډېره راباندې ګرانه یې او له ټولو زیات په تا باندې پام کوم او هر ډول ارامتیا مې درته چمتو کړې. نو ته د دومره مینې په وړاندې آیا په مرګ له ما سره یوځای کېږي تر څو یوازې پاتې نه شم؟ ښځې ډېر زر وویل هېڅکله نه. بس همدا یوه کلمه او سړی خوشي کړ. سړی چې زړه یې سخت مات شوی و درېیمې ښځې ته ورغی او ورته یې وویل په ژوند کې مې تا سره ډېره مینه لرله، آیا په دې سفر کې به زما لاس ونیسې؟ ښځې وویل ښکاره خبره ده چې نه، په دې ځای کې ژوند ډېر ښه دی. زه غواړم پس له تا بیا واده وکړم او نوره هم خوشحاله واوسم. د سړي زړه له دې خبرې سره سوړ شو. تاجر سړي خپلې درېیمې ښځې ته مخ ور واړو او ورته یې وویل تل دې ما سره مرسته کړې، دا ځل هم ستا مرستې ته تر هر څه زیاته اړتیا لرم. کولی شي په مرګ له ما سره یوځای واوسې؟ ښځې وویل دا ځل له نور وختونو سره توپیر لري. زه چې ډېره وکولی شم تر هدیرې به در سره لاړه شم مګر په مرګ کې بخښنه غواړم. د سړي په زړه د اور څپې راغلې. په دې وخت کې یو غږ شو زه له تا سره پاتې کېږم هر چېرته چې لاړ شي. تاجر چې وکتل لومړنۍ میرمنه یې چې یوازې پوست او هډوکي پاتې و غمونو بېرنګه کړې وه او هیڅ ښکلا او خوشحالي ورته پاتې نه وه. تاجر خپل سر ټیټ کړ او په ارامۍ ورته وویل هغه ورځې مې چې کولی شوې باید تا ته مې پاملرنه او توجه کړې وې. په حقیقت کې موږ ټول څلور میرمنې لرو. څلورمه میرمن مو چې بدن دی اړینه نه ده چې څومره وخت او پیسې د ښکلا لپاره مو مصرفوئ، د مرګ په وخت کې به تر ټولو لومړی تاسو پرېږدي. درېیمه میرمن مو چې زموږ دارایي ده چې څومره هم درته عزیز وي بیا هم کله چې مړ شي د نورو لاس ته به ورځي. دویمه میرمن مو کورنۍ او ملګري دي چې څومره هم نږدې او صمیمي وي د مرګ په وخت کې به تر مزاره در سره وي. لومړنۍ میرمن چې روح مو دی هغه ته غالبا بې توجه یو او ټول وخت مو د سالمو هغو په ځای په ناسالمو کارونو او شیانو تېروو. هغه زموږ د ځواکمنتیا ضامن دی ولې موږ ضعیف او یوازې پرېښی دی تر هغې ورځې چې ښایي له موږ سره د لارې ملتیا وکړي مګر هیڅ ورځ هیڅ قدرت او توانایي ورته پاتې نه ده. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې د دې کیسې په مقصد باندې به پوه شوي یاستئ او خوند به مو ترې اخیستی وي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډېره مننه.